زه محمد عارف یم په شاهي لارښود چینل نه تاسو سره هم کلام یم. دوستانو نن موضوع ما تاسو ته برابر کړ چې مونږ څنګه کولی شو چې ښځې په شان وغږیږو. دوستانو یو داسې ډېر مهم موضوع دی. بعضې زموږ دوستان دی چې غواړي چې ښځې په شان خبرې وکړي، ښځې په شان میسج وایس میسج ښځې په شان میسنجر کې، واتساپ کې یا کوم بل سوشل میډیا کې واستوي. دوستانو که چیرې نو تاسو هم غواړئ همدغه ډول میسجونه واستوئ نو ښه ویډیو ته راغلی. دوستانو ډېر مهم ویډیو دی. زه امید کوم چې زما ویډیو تر آخره پورې وګورئ. دوستانو که ویډیو دې سکیپ کو دوستانو کیدای شي کوم مشخصات چې تاسو نه پاتې شي او هغه به تاسو نه هیر شي، بیا به ووایئ چې دا موضوع غلطه و یا نادرسته و یا دروغ و. دوستانو څه چې دا دروغ نه دی. لومړی زه خپله چیک کوم بیا تاسو ته نشروم، بیا تاسو ته چیک کوم څه چې دوستانو. نو زه موضوع په طرف ځو. دوستانو لومړی مونږ څه کار کوو؟ مونږ لومړی ځو پلی سټور ته. کله مو چې پلی سټور ته راغلو دوستانو دلته یو اپلیکیشن دی ټرانسلیټر وومنس وایس. دلته به تاسو سرچ کې دغه کې پلی سټور کې تاسو سرچ کې ټرانسلیټر وومنس وایس. دلته یو اپلیکیشن دا ډول راځي چې د دې انسټال چې دی 4.4 دی. همدغه اپلیکیشن به تاسو ډاونلوډوئ، بل اپلیکیشن به نه ډاونلوډوئ. دوستانو دا خو ما مخکې نه مخکې انسټال کړی دی. دوستانو زه دا راځم دا اوپن کوم. دوستانو کله مو چې اوپن کو دوستانو دلته دا ډول راځي. دلته یو دغه لیکم مثال په ډول لیکم های های سلام. تاسو څنګه چې لیکئ ستاسو هغه ستاسو مربوط کیږي. دوستانو زه مثال همدومره لیکم. دلته اول چیک کوم. دوستانو دا منځنی دا ویډیو پلیر علامه چې دی دې باندې کلیک کوو. د بعضې اډونه راځي دوستانو دا به دا ډول به تاسو سرچیږي. دوستانو های سلام. نو دا ډول دوستانو تاسو ته دا ښیي. نو تاسو که چیرې دغه اواز چاته استوي نو دې خواته یو شیر علامه ده، دغه علامه باندې به کلیک کوئ. دوستانو که ستاسو خو د واتساپ ته لیږي، میسنجر ته لیږي، زه غواړم چې دا واتساپ ته ولیږم. دوستانو دلته یو ما سره جنۍ دی چې هغې ته لیږم زه. دغه دی دوستانو زه دې ته سینډ کوم. دا دی دوستانو سینډ شو. اوس زه ګورم چې پلی کوم یا حقیقت سره د جنۍ غږ باندې اواز تللی که داسې دروغ دی. ګورئ دوستانو زه های سلام. ګورئ دوستانو څنګه چې تاسو خبرې کوئ د جنۍ سره، جنۍ په غږ باندې، جنۍ په شان باندې تاسو میسج لیکلی شئ. فیسبوک ته، واتساپ ته، هر سوشل میډیا ته تاسو همداسې لیکلی شئ. دوستانو نننۍ موضوع همدومره و. دوستانو تاسو هم دې نه استفاده وکړئ. دوستانو زما چینل لایک سبسکرایب کولو ته هیر نشي. تر دې دمه مو الله مل شه.